کور ته ولې دننه راځي؟ ویم اصغر کاکاجي ویم زه خو اول دشمني کومه نه او چې بیا کومه که نه نو بیا سمه کومه او بس نن نه پس ته بچې لوی افسر شوې بچې لوی افسر شوې ویم لوی ځواني دې نصیب شه اوس به میخي پرنسپل صاحب به راشي زه به ورته ستا مدعا بیان کړم نو ګنیدار صاحب پرنسپل صاحب کوي بالکل هغه د دې سکول مالک هم دی او پرنسپل هم دی ځواني نصیب تماشې یا ته خو دې اعتبار وکړه که نه دا مش شبانه خو ډېره تکړه ده که نه ډېره زیاته تکړه ده ماشومانو چې داسې انګریزي ښودله چې د انګریزۍ نه سمې دوړې وخوري قدم راواله ځکه خو در باندې دونه دوړې پرتې دي ما وی جي دا مېلمه راغلی ده سره لښکر اړم کوي السلام علیکم مېلمه په خیر جوړ تکړه ښې زما خیر جوړ تاسو کې واده دی او ونیمې دپاره ما دا سکول غواړي خو دا خبره زه ښکاره کول غواړم که نه چې ما ورسره د ونیمې فیس مقرره کړی دی قدم راواله چې په دې نه خفه کېږي نه چې بیا د وریجو ډکې بچی کور ته وړئ او د ماشومانو والدین پې ور وغورځئ چې هغې خساره کې راولي او بیا تاڼه کې پروت دی زه صاحب دې له راغلی یم زما دواړه به سکول کې سبق کوي او دواړو نه پوره فیس اخلئ قدم راواله نو دواړه سبق وایي که نه نو ولې نه که نه جي نو نورو سکولونو کې د یو نه پوره فیس اخلي او بل نه نیم نو نورو سکولونو کې دا تپوس کړی چې سموسې او پای ورکوي مونږ خو دلته سموسې او پای هم ورکوو که نه قدم راواله ګورې جي که داسې نه کوئ که نه زه به خپل واړه به بل سکول کې داخل کړم نه ګوره داسې ونه کې ماشوم به هم نالایقه شي خیر د پرنسپل صاحب نیم به کو ورته که نه یو ماشوم نه که نه نو اوس دې ته خو دا پته نشته که نه چې مثال نه مونږ څومره غټې تنخواګانې ورکوو قدم راواله دا کمی به مونږ کوم ځای کې پوره کوو ځواني دې نصیب شه زه دې پوهیږم که نه ضمیر صاحب ستاسو د خیره سره بس تقریبا کار وشو یو ماشوم به مونږ نیم فیس الوزی دي ٹھیک شو جی ډېره مهرباني ده جي ځواني نصیب شه السلام علیکم وعلیکم سلام نه ته ماته ځه ووایې که نه د دې سکول میخین زیم او کتې اومته کوره ماشومانو ته پیکوړې او سموسې او پیو کې نرخ لږ سیوا که خساره دې پوره شوه خدای خاطر که دا خوله دې بند که دا خندا دې بند که د پنځه میخو مالک پورې څوک خنداګانې کوي قدم راواله هماغه میخي نو خطې که نه که ځواني دې که ځواني مې څه زر ووایه قدم راواله زه ووایه خپوی که نه چې اوس به ته چینجي یادوم چې ته تلې نو ځان له به یې چېرته ښه دوکان کې کوټ اخیستی نو د کباړ نه دې راپوږه کو ما دا سوچ وکړم یادې ده چې د انګریزانو دا کوټ واغوندم که نه نو خلک وایي چې د امریکې نه ځان له سوټ راغوښتی دی ما خو یې که ستا عقل فوندو کې دی ته خو ډېر هوښیار وختې تان جوړ دی بعضو خلکو نه چلی زده کو چې ځان له په کباړ کې کوټ پتلون والي او بیا وایي چې د ماما زوی راله د انګلینډ نه رالیږلی دی ما ته دا خبرې دې پرېږده که نه پرېږده دا خبرې که نه ته لږ ما ته لږ وګورې چې ښکلې خو پکې ښکارم که نه قدم راواله یو خبر وکړم ځواني نصیب شه کړیچي ده چې هر رنګ ورکړي هم کړیچی ښکاري نه دا زه تا ته کړیچی ښکارم چې کړیچی یم ځواني نصیب شه آینې ته ودرېږه نو په خپله به یې ځواني نصیب شي زما مړه دې مخوکې ته خو دې وګوره دې خبرې ته دې وګوره مړه خچاري کاکاجي دی کړیچی رالو دا ویم دا څو ورځې مې دومره په ارام تېرې کړي دومره خوشحالو کې مې تېرې کړې پروردګاره بیا په غم واورېدم راځه بچې بیګا مې ستا د غمه خوب نه دی کړی قدم راواله هسې ما ویل که نه هر کاکاجي که نه چې ما ته زر ووایه چې زه د څه شي افسر شم چې خپله ډیپټي شروع کړم د خیره بس بچې نرولا بچې ته مې د ټول سکول لوی افسر کې افرین هر کاکاجي افرین بس ستا ډیوټي به د خیره دا وي بچې که نه چې سکول له سهار راشي د خیره که نه په ځمکه چې څومره ګند پروت وي که نه هغه به صفا کړي بچې بیا په دې کوټو باندې وګورځي شیشې میشې به صفا کړي او بیا به دا مشک غاړې ته واچوي بچې که نه هغه دغه دي چرکو دا به وکړي د خیره یو خو دا ده که نه چې د ثواب کارم دی او بل به ګورې خلکو ته پته مو لګي چې ګوره لوی افسر خپل زونګی کو قدم راواله که ولې تاماسیه یاره بیخین صاحب منم دې په ایماندارۍ ګوره دا کار چې کوم ستا د کول و که نه ګوره هغه تا ده ته وسپارلو راته ښکاري ډېر ګران دی در باندې وایم ګران دی در باندې که ګران ویم وس مې نه رسي ځه بچې ځه او رښتیا خبره کوم بچې دا مچان ځان نه شړه بچې ښه مچان شړه بچې دا تماسیه ته په خودي اعتبار وکړه که نه د مچانو ډېر زیات خوښ دی فوج یې ورپسې څم
د خدای خاطر که دا مخوکه دې بنده که ده که د مګرمچ دې نیولې ده دنه یادېږم سړیه بند که دا مخوکه دې زه زما په دې کوټو لږ چکر لګوم مثال یې ګورم چې بیا چېرته بنینونو ته نین ښه دي کړم ځواني دې نصیب شه تا سحر اوبه څښلي دي تشې شملې مې څښلي دي قدم راوله ولې نو ځکه خو یې دا مازغه ګرم دي که نه بهر ځو لږ یو 2 منټه څه دپاره ځوان په دې سر دله لږ یو 2 بالټي وباړو چې دا دماغ دې لږ یخ سمراسه دومره خو ګرم هم نه دی چې ته پرې ما ده بهر وباړې قدم راواله نو چې دا پوره ګرم نه وي که نه دا هم بیا انجن وایبریشن کوي ستا دماغ دې وخت کې وایبریشن کوي زما خبرې ته غوږ نه ږدي او بس خپله یې راغست ویمه چې زما خبرې ته دې غوږ نه ایښې په والله کې ستا خبرې ته غوږ کېدم ښځه وایه زما دا ښځه نه ده مرغۍ د دې نرولا د مور د لاسه د خندا شوه درته مې یو ځل وویل چې دا زرینه زه په دې سکول کې نوره نه پرېږدم پوه شو ما نه پس په دې ځای کې چرګان وساته چرګان او هګۍ خرڅوه په بچی کې په دې کلي کې ته چېرته ځې ځوانه نو ایسار شه که نو ته خو مه ځه که نه زما ګوره دا مازغه لږ ګرم دي خیر دې لږه ګوساله راسره کوي که نه ته ورسره دا درې ونه رضا کوې او په دې مخامخ د مثال په دې کوټه کې کښېنوه بیا زه درځم زه درځم ته دې په دې رویه کې لږه تبدیلي راوله که نه ګوره که داسې هري که نه نو یو ورځ به یې د دې سکول نه زړه هدیره جوړه شي دا ستا دپاره ورځم چې رضا یې کم ایسار یې کمه بس ورشه ما ده که نه ګینې خدای داسې چې په دې دیده کوم تا خخوم خچارس خر کاکا جی دی ویم اوسه مونږ پسې یو او ته پسې اوسه دا دومره غوسه دی لکه چې د میخونه زده کړي ویم اوسه که نه په حیا پوه شه که نه ګینې په ایمان چې اوس دې اوچتوم او د ځمکې نه دې راخطا کوم قدم راواله اوسه که نه دا دومره غوسه دی زما په خواغې مرغۍ باندې هم کړې ده او که ما ته تکړی ودېږه ستا خدای بیخ وباسه مونږ پسې یو او دا ته پسې تمسیه څنګه چلو شو مثال دې ایسارې کې که لاړې مولا دې دا ځواني بس نور به هېڅ هم نه ویم نو په خبره خو مې پوه کړه څه چلو شو اخر قدم راواله د محکمه تعلیم ډایرکټر نتلی شکایت یې در باندې کولو چې دسخط رانه په 6,000 روپۍ اخلي او راکوي یې راله 600 روپۍ نو بیا قدم راواله څه چل وکړو بیا نو بس په څه مصیبت مې ورته بیمو غږولو او ایسار مې کړې نه مړه تا سره بیمو سر او یاده که زما خیال دی که نه چې تا مخکې ماران نیوه ورته ځواني دي بس څه به هم درته نه وایم فعل به دا مسله حل کړو همیسانې ناست دي په سټاف روم کې راځه لږ ورشه او ورته ووایه چې دماغو مې کار پرېښی او بیخي پوه شوی نه یم ځکه رانه دا کار وشو نه نو تا ته څنګه پته ولګېده چې زما دماغو کار پرېښی نو پاگل پیژندی شي که نه او زما چې څونه خیال دی که نه انشاءالله دې په شکال نه ته نه وځې خو نه چې پاگل خانه کې دله ایډوانس کې نوم ولیکمه دا الله تعالی فضل دی د 5 شومې خو مالک دومره زر خو نه پاگل کېږي قدم راول او رښتیا خبره کوم دې پاگل خانه کې چې زما نوم ولیکې که نه نو څه فایده پکې مخکې چې ایډوانس کې ولیکې ډېره فایده یې پکې دې روغو ته خو په اوبو کې پی اچوې که نه هلته پکې سره پی مه اچوه پاگلان دي تشي اوبه پې خرڅوه راځه یاده که د خدای نېکبخته د مثال کوټه دا د کوم خوا روانې ما چې ستا مازغه خراب دي ستا د لاسه ځواني نصیب شه زما هم دا حل شو سمه ده مخوکې ته دې وګوره او که نه دا خو منې که نه ته اوس داسې کار وکړه که نه ځواني نصیب شه چې دا پرنسپلي پرېږده او لاړ شه بهر ګیټ کې به د چولو تالو لګې نه نو که په دې چولو کې څه ګټه نه نو اوس به څه کول غواړي قدم راواله زه خو وایم میخین صاحب یاده که زه ستا د دې خولې نه د څومره مودې راسې دغه یو لفظ اورم میخین ته ما په دې پوه کړه چې دا میخین وایي څه ده دا دغه 25 مې خو ځواني نصیب شه مالک خو یې پاتې شوی که نه نو داسې ګپ دی ټوله دنیا ته خبر ده نو د 25 مې خو مالک ته هم میخین وایي نو په دې خو پوهېږم سر خوړلی په دې خو پوهېږم که نه چې دا څومره ښه ټکي ته ما ته استعمالوې که نه یا الله د دې ښو ټکو په بدل کې پروردګاره ته په هغه ځای کې په کار راولي د ابوالعالمینه چې کوم ځای کې اړخ لګي دا د الله پاک ستا په کار راولي ځکه چې په پیو کې اوبه تا ګډې کړي مړه نو بیا ته بل طرف ته لاړې که نه قدم راواله زه درته دا وایم چې اوس به څه چل کېږي په دې مې پوه کړه اوس به دا چل کېږي چې دا سکول به بندو او د دې په ځای د واده دفتر پرانیزه
نه ګټه خو پکې شته کنه به کچا ګټه ده پکې خو یو کار بکې ملا ته به سانډا کتا چې ځکه چې د کوتکونو گزارونه پکې شته که یوه رشته دې م غلطه وکړه مړه خدای دې بیا بیخو بنیاد وباسي وګوره کنه دغې ته دروند سر یې څه ده مرغۍ درته یادوم تله تله لاړه نو پردي کورنۍ کې توتني ته رشته وغوښته وته خدای نیکبختي ما لیکلي کم طرف ته وي او ته لاړې کم طرف ته خو خیر مرغۍ هم د ښارونه ګورې کمه نه ده ور وامې سوله مې وشه دا رشته ماته کمه دي نه نو دا خو دې ښه کار وکړو خو یو خبره ده ابریتو ماته ډېر خطرناک سړی مړه خدای دې بیخو بنیادو به ته بریتو په تم به یو لمله اوس ته ماته دا وایي چې زما څه بندوبست وشو زه خو وایم که نه چې دې توتني نه څه دې خیال دی په دې واده کې وړاندې کېږم نه ځواني دې نصیب شه لږ صبر وکړه لږه ګزاره کوه دا مس شبانه یو څو تنخواګانې والي د تنخوا په خوږو پوه شي باقي به دې بیا زه پوه کم که نه میخین ګل صاحب واه څه خوند یې وکړو میخین ګل صاحب ګل دې پکې زیات کړو نور څه ګل نور یې هم خوند وکړو خر کاکا جی ویم دا څنګه افسری ده کله زه جاړو کوم کله زه چڼکو کوم کله شیشې صفا کوم کله ګملو ته اوبه ورکوم کله میزونه صفا کوم کله راباندې جالې صفا کوي دا افسری ده ځواني دې نصیب شه دا هغه افسر نو د غفوري زوی دا صفایي به هغه نه کوله خو ستا پروموشن وشو مونږ سره بل سیټ نه نو د افسر هغه افسري م تاله درکړه نو خو یم ترقي دې وشوه که نه د خدای نیکبخته دې ته ترقي وایي که نه افسر نه شوي نور هماغه شی کته دې بدله شوه خالي بس یې بس ځکه نه بس دا کار هم دغه ډیوټي د افسر نه دا ویم څه په خور تکړه ځو که ناوخت یې در باندې که نه ښه سبا بیا راشه ښه سبا به ګپ ولګو اوس راغلی یم ته ښه نه موږ درپسې جواب درلېږلی و چې رښتې وختو ته راشئ نه نو ته په خدای دعا کوې په ایمان چې مرغۍ خطا شوې ده قسم راواله په دواړو غوږونو واوره دا رشته تاسو کړې ده او دا ډولۍ به اوچتوئ ښه نه زموږ دا رشته دار به څه چې دا رشته په څه ماته شوه نو تاسو ته خو دې مه ویل که نه ته په ایمان درته وایم که نه چې زما مرغۍ نه زما ښځه ده مرغۍ زما ښځه ده دویمه په دروازه کې غلطه شوې ده په غلطه دروازه درغلې ده هلته که نه پوه شوې نه ده خیر دی معافي درنه غواړو قدم راواله ښه دا مې واوره که دا رشته ماته شوه نو سبا نه به په دې کورسۍ کې ته نه یې پوه شوې او که نه پوه دې کوم ولې نه جي پوه شوم جي اخر د 50 مې خو مالک پاتې شوی ما جي جي د چا څه باندې ده کړی خو مازغلي دې زیات ګرم دي که نه ملا چې اوس ګرمې چای وڅکي هسې نه مازغلي نور ګرم شي او څه کار رایم نه ګورې قدم راواله نو خو یم قدم واله دي قدم واله دي قدم یا الله ته خیر وکړي پروردګاره مرغۍ مولا خلیدي وزرو نخلاصه که په غم دې مونږ وارو سره د تعلیمه دومره غټه غلطي تاسو کوئ ځکه خو ماشومان خپل پلاران د دې سکول نه وباسي پلاران نه وباسي چیرمن صاحب واړه وباسي دې سکول نه چیرمن صاحب خیر دی که نه غوسه کېږي سره غلطي ترې نه وشوه مثلا ما خیر د دې سکول پرنسپل یم او اوس خو د خیر مشر چورمین یم او د 50 مې خو مالک هم پاتې شویم څه نه څه زما هم تجربه شته ما به خبرې تفرید او چې تر خیره زه تا خو دې باندې مې څه کې دا سیټ دی او چې دا ما سیټ دا دی چې ما محترم چیرمن صاحب دا حضرات نه دي زنانه دي معزز لیډیز دغه لیډیز دی کېنئ په ناسته ورته په ناسته خو ما خو ویل په ولاړه مې ورته کړې خو ته زه په ناسته یې ورته وکړه مخصص لیډیزو مې ځکه ویل دي زیات یې ناستې دي که نه لیډیزو زه تاسو ته دومره وایم چې تاسو ماشومانو ته سبق قدرې نشئ ښودلی چیرمن صاحب لږ په مزه دا میټینګ دی په سټیج نه یې ولاړ نو ما ویل که نه چې لږ یې پوهېږم که نه چې سبق نه ښیي نو تاسو ما ته ووایي که نه دا راته ووایي چې تاسو سره چا پریډ دی چا نشته پریډ زه به دا سبق ښیم ښه او چې څنګه ته بیا زه هم دغه ډول کوئ قدم راواخله نه تاسو کښېنئ قدم به زه رایم بچې قدم به زه رایم تاسې چلته که نه چې څنګه سبق ته څه ښیم نو دغه دې وایي ښه एक जुना जूना दो जूने पांच 18 जूने 36 जूने 32 एक चिके 7 चिके 8 9 जूने 12 जूने 12
ښه پیسې ځان سره خامخا راوړئ مور او پلار وایي چې پیسې کله زیاتې درکړي ښه بچې قدم راوړه لرې چې تاسو قدم ولالئ زه به قدم ولم کېږئ کنه کېږئ کنه کېږئ بچې کېږئ کلاس نه چېرته دغسې تاسو وړو ته سبق ښودل شروع کړو که نه نو انشاءالله نو انشاءالله نو انشاءالله څه مسټر شاګل خان صاحب جی صاحب تاسو له نه دي پکار چې تاسو ځئ کلاس ته وړو ته سبق ښیئ نو ولې جي ولې تاسو سر چیرمین یئ تاسو ته پته چیرمین څه ته وایي پته ده راته جي پته ده راته د اخر د 25 میخو مالک پاتې شوم څه خو نه دی جي بالکل بالکل د 25 میخو مالک ته وایي ستاسو د عقل ځواني نصیب شه ځکه خو ورځ ته ورځ غټېږئ آفرین جي بالکل دا خبره خو دې سولاني صحیح وکړه جي چیر وایي کرسۍ ته او او مین وایي سړي ته ښه یعنی د کرسۍ سړی چیرمین صاحب ولې تا ما څه ګوره چیرمین صاحب زه د دې سکول پرنسپل یم که پرنسپل صاحب دې راته ووي نو کیدای شي ځواني دې نصیب شي ګینې هغه چاپې والا دی که نه راته ویلي دي که ما ته یې ضرورت کېږي نو بیا راته ویلی شي نه ته خو ښې که نه ته ټیک ټاک یې که نه طبیعت خو دې ښه دی که نه دغه زه خو ستا ډېر قدر به وایم قدم دغه رنګ لږ ترو پراپر چینل راځه